تصور وکړه که ته د خلکو ذهن ولوستلی شي، که پوه شي څوک دروغ وایي او څوک رښتیا، که یوازې د بدن له حرکاتو د چا نیت درک کړې، همدا مهارت دا کتاب در زده کوي. Read People Like a Book یو داسې کتاب دی چې تا ته د انساني نفسیاتو، باډي لنګویج او پټو اشارو رازونه ښیي، تر څو خلک د کتاب په شان ولولي. اوله برخه: خلک دروغ نه وایي، بدن یې وایي. خلک کولی شي خبرې کنټرول کړي، خو بدن هیڅکله دروغ نشي ویلی. سترګې، لاسونه، غږ، ساه اخیستل، دا ټول رښتینی حقیقت ښکاره کوي. مثال: که څوک سترګو ته نه ګوري یا لاسونه پټوي، اکثره وخت څه پټوي. دویمه برخه: کتاب وایي 55% اړیکه یوازې د بدن له لارې ده. که څوک لاسونه تاو کړي، دفاعي حالات، ډیر حرکت وکړي، اضطراب، مستقیم ودرېږي، اعتماد. یعنې د خبرو نه مخکې بدن خبرې کوي. دریمه برخه: مایکرو ایکسپریشنز ځینې احساسات یوازې د یوې ثانیې لپاره په مخ ښکاره کیږي، خو هماغه لحظه رښتیا وایي. دې ته وایي مایکرو ایکسپریشنز. غوسه، ویره، خوشحالي، دروغ ټول په یوه لحظه کې ښکاره کیږي. څلورمه برخه: د دروغ پیژندنه. دا کتاب وایي یو دروغجن کس اکثره وخت ډیر وضاحت ورکوي، موضوع بدلوي، بې ضرورته قسم خوري یا غږ بدلوي. حقیقت ساده وي، دروغ پیچلي وي. پنځمه برخه: د خلکو نیت لوستل. که ته غواړې خلک وپېژنې، د دوی خبرې مه اوره، د دوی چلند وګوره. خلک هغه نه دي چې وایي، خلک هغه دي چې کوي. شپږمه برخه: اسلامي زاویه. اسلام هم موږ ته د فراست درس راکوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د مؤمن له فراست نه وویریږه، ځکه هغه الله په رڼا ویني. یعنې هوښیار انسان د خلکو حقیقت درک کوي. اوومه برخه: عملي قوانین. که ته غواړې خلک ښه ولولې، ډېر مشاهده وکړه، لږ خبرې وکړه. بدن ته وګوره، نه یوازې خبرو ته. د یو عادت پر ځای نمونه وګوره. احساسات کنټرول کړه، صبر وکړه. دا کتاب تا ته جادو نه درکوي، خو تا ته مشاهده، شعور او پوهه درکوي. کله چې خلک درک کړي، ژوند، کاروبار او اړیکې ټول اسانه کیږي. که ته هم غواړې هره ورځ داسې کتابونه زده کړې، نو پښتو بوک ماسټر سره یو ځای شه.